واه ډیر یو زبردست خبر. محمد نبی خو په بیگ باش کې یو ځل بیا د شپږیزو توپان جوړ کړ خو لوبډله یې ناکامه شوه خو محمد نبی خورا ډیر ښه وځلېده. راځئ چې ویډیو وګورو محمد نبی په بیگ باش سیالیو کې څه وکړل. ګرانو مینهوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. په بیگ باش کې نن افغان الراونډر محمد نبی توپان وکړ. هغه نه یوازې دا چې یوه وکټ یې ترلاسه کړه بلکې په 3 توپونو یې 3 شپېته منډې وکړې چې پکې 4 شپږیزې او 4 څلوریزې هم ووهلې خو لوبډله یې بیا هم له ناکامۍ سره مخ شوه. د بیگ باش تجارتي لیګ نننۍ لوبه د هوبارټ هورکینګز او ملبورن ریکانډز ترمنځ ترسره شوه. د لوبې په پیل کې پچا ملبورن لوبډلې وګټله او لومړی د هوبارټ هورکینګز لوبډلې ته د توپوهنې بلنه ورکړه. هوبارټ هورکینګز په ټاکلو 20 اورونو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو 190 منډې وکړې چې له ډلې مکلایسټر رایټ 80 ناسوځېدلې لوبډلمشر میتیو دوایټ 6 او بن میک 38 ناسوځېدلې منډې وکړې. د ملبورن له لوري کیمرون بوینس 2 وکټ ترلاسه کړې او محمد نبی په 4 اورونو کې د 40 منډو په ورکولو سره 1 وکټ ترلاسه کړه. د 191 منډو د هدف پر وړاندې د ملبورن له خوا مارکوس هارس په 2 منډو وسوځېده خو دویم پیل توپوهونکي شان مارش 55 ورپسې سام هارپ 6 منډې وکړې خو محمد نبی چې توپوهنې ته راغی نو چټکه توپوهنه یې پیل کړه چې د 4 شپږیزو او 4 څلوریزو پر مټې په 10 توپونو 3 شپېته منډې وکړې او ملبورن په ټاکلو 20 اورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 180 منډې وکړې او په 4 منډې لوبه وبایلله. ګرانو مینهوالو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو خوښه شوي که مو خوښه شوي نو در سره لایک کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله